که یو سړی د واده یا د ختم ته خبر نه وي نو دی د واده یا د ختم ډوډۍ خوري نو دا ډوډۍ روا ده که یا نو ختم خو خیرات دی خیرات خو به هر چاته روا وي خیرات خو نو څه میلمستیا نه ده او د واده و ډوډۍ ته بې خبره تلل دا غلا ده دا څه ده دا غلا ده حدیث شریف کې راځي وایي څوک چې بې دعوته د چا و ډوډۍ ته ورځي دا غل دي پوه شوې به خبره د چا و ډوډۍ ته بې دعوته تلل دا غل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو چا میلمه و نو نبی علیه السلام چې کله هغه کور ته روان سو بل سړی د شا د خوا په پسې سو کله چې هغه کور ته ورسېدی نو نبی علیه السلام د کور خاوند ته وویله ول ان هذا اتبعنا ول دا سړی په موږ پسې سوی دی موږ نه دي روان کړي که ستا خوښه اجازه ورکړه که جنې خوښې رد یې کړه هغه ول یا اجازه ده په ولاړه باندې یعنی د تک په حالت کې درود شریف ویل څنګه دي بعضې خلک وایي د پښو درد پیدا کیږي نه مشکل نه لري په ولاړه په ناسته په پروتي په اوداسه بې اوداسه په جنابت بې جنابت په ټولو حالتو کې ورسي یو قرآن شریف په جنابت کې نسي ویلی چې څو دې غسل نه یې کړي او بې اودسه قرآن شریف هم ویلی سي الله جل شانه د عقلمندو خلکو صفت دا بیان کړی دي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم زما عاقل بندگان هغه دي چې په ولاړه په ناسته په پروتي په هر وخت ما یادوي دوی د پښو درد پیدا کوي د پښو درد ختموي